نمی څوک شته نه د چا یما قسمته څه په توره ورځ پیدا یمه قسمته د خپل شعر غوندې معصوم یم خو ارمان دی د خپل درد غوندې رسوا یمه قسمته څه نادرو حادثو سره د مخ کړم په ژړا کې په خندا یمه قسمته ځکه مرمه هم نو ستا غېږ کې به مرمه همدا ستا غېږ کې پیدا یمه قسمته جار دې د چیغو له تکراره ما غور اخیستی په کومه لاړ شم بازار ما ور اخیستی جار دې د چیغو له تکراره ما ور اخیستی په کومه لاړ شم بازار ما ور اخیستی ځکه مې سترګو کې تڼاکې راوختلې ځکه مې سترګو کې تڼاکې راوختلې لعنت پتا شا انتظار ما ور اخیستی په کومه لاړ شم بازار ما ور اخیستی د بخملي وجود لاسو نچا پیر دی رانا د بخملی وجود لاسو نچا پیر دی رانا یا د گناه و ثواب ډار ما ور اخیستی کومه لاړ شم بازار ما ور اخیستی په کومه لاړ شم بازار ما ور اخیستی وای بس تر مرګه به اظهار نه کوو جار پټه مینه به په جار نه کوو جار بس تر مرګه به اظهار نه کوو جار پټه مینه به په جار نه کوو جار یو بل ته خو به یو غاړه ورکړو دومره زر خو به انکار نه کوو یو بل ته خو به یو غاړه ورکړو دومره زر خو به انکار نه کوو جار دومره وخت بعد څنګه یو بل ته چل ورکړو دا عادت خو به د مار نه کوو جار دومره وخت بعد څنګه یو بل ته چل ورکړو دا عادت خو به د مار نه کوو جار د یو بل لاس د رقیب په مخ کې نیسو د یو بل لاس د رقیب په مخ کې نیسو نور به یو بل ته ازار نه کوو جار او نور به ژوند به وپېژنو ژوند ته به راستون شو ژوند به وپېژنو ژوند ته به راستون شو زه او ته به داسې کار نه کوو جار او خپلې خور ته یې ویل بېتاب ځورېږي زه او ته به نور سنګار نه کوو جار مننه یو بل غزل ده
نوی دا تېره شپه مو ولیکه نو هیله ده چې خوښ مو شي. وایي لکه په ځمکه بې موسمه باران ډېر سخت وي، لکه په ځمکه بې موسمه باران ډېر سخت وي، بعضې وخت یاره بې دلیله خفګان ډېر سخت وي. ما نه خفه نه شي تر اوسه بلد نه یو سره، ما نه خفه نه شي تر اوسه بلد نه یو سره، په بې بنیاده دیوال ډډه قربان ډېر سخت وي. او وچه خبر دې درته وکړي چې دا نشم کوی، خو چې په نیمه کې دې پرېږدي یاران ډېر سخت وي قربان. وچه خبر دې درته وکړي چې دا نشم کوی، خو چې په نیمه کې دې پرېږدي یاران ډېر سخت وي. اوس په خوږه خبره مرم ستا په نشتون کې مورې، اوس په خوږه خبره مرم ستا په نشتون کې مورې، اوس چې څوک کله راته وایي قربان ډېر سخت وي. او قربان اوس په خوږه خبره مرم ستا په نشتون کې مورې، اوس چې څوک کله راته وایي قربان ډېر سخت وي. او زما د زړه حال په غزل کې ګورئ مه مې پوښتئ، مثال صاحب زما د زړه حال په غزل کې ګورئ مه مې پوښتئ، زما د زړه په فلسطین کې اذان ډېر سخت وي. او پخوا د خلکو ته د ښه ژوند طریقه ښودله، پخوا د خلکو ته د ښه ژوند طریقه ښودله، نن چې د وینه مشلېدلی ګریوان ډېر سخت وي. او ما ته بایللې لیونۍ بېتابه بیا یاده شي قربان، ما ته بایللې لیونۍ بېتابه بیا یاده شي. اوس چې د چا له خولې نه واورم جان ډېر سخت وي، اوس چې د چا له خولې نه واورم جان ډېر سخت وي. که اجازه مو وي په لنډو کې یو څو بیتونه وایم قربان. وایي کله په تا کله په خپلې بې سورۍ سوځي، کله په تا کله په خپلې بې سورۍ سوځي، زه د خفه یم زما زړه په لیونۍ سوځي. او زنګ دې راځي خو د ځواب توان یې نه لرمه قربان، زنګ دې راځي خو د ځواب توان یې نه لرمه. وروستی سلګۍ په ځنکدن کې مې مرۍ سوځي. او ته څه خبرې مینتوب کې څومره ستړې راځي، ته څه خبرې مینتوب کې څومره ستړې راځي، چې په کوم ځای اور بلیږي هغه ځای سوځي. او زه به په مخ زلفې خورې کړم او پټ به خاندم محمدي صاحب، زه به په مخ زلفې خورې کړم او پټ به خاندم، زه به په مخ زلفې خورې کړم که دی سوځي. او بېتابه دلته ځینې مجبوریت وخوړل، بېتابه دلته ځینې مجبوریت وخوړل، بېتابه دلته ډېر له خپلې غلطۍ سوځي. موږ په شیبه پروډکشن کې تاسو ته بشپړ رسنیز خدمتونه وړاندې کوو. له ټلویزیوني او ډیجیټلي اعلانونو څخه تر کلتوري، سوداګریزو او ټولنیزو ویډیوګانو تولید او ایډیټ پورې. که تاسو غواړئ یو بېساری برانډ جوړ کړئ، موږ به ستاسو خیالونه په تصویر او غږ کې رښتیا کړو. د اعلانونو جوړولو او رسنیزو فعالیتونو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.